السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو د دې ویډیو کتل تاسو لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې هر یو چې تاسو د ویډیو ګورئ حتما تاسو سره انډرایډ موبایل شته. نو تاسو سره که چېرته موبایل وي نو دا ویډیو حتما تاسو وګورئ، ځکه تاسو خپل موبایل همدا اوس د دې ویډیو کتلو وروسته معلوم کړئ چې ستاسو موبایل اصلي دی او که نقلي. نو که نقلي و نو اصلي موبایل واخلئ، او همدارنګه تاسو دا هم معلومولی شئ چې موږ څنګه اصلي موبایل معلومولی شو. نو ملګرو زه خپله زیات موبایلونه ما ملګرو ته اخلم، تر اوسه پورې یو هم دا شکایت نه دی کړی چې ماته د خلاف موبایل اخیستی دی، ځکه چې موږ موبایل د اخیستو نه وړاندې چک کوو. که چېرته هغه موبایل ځینې کوډونه دي او ځینې لارې تاسو درښیم چې په دې طریقه تاسو خپل موبایل معلومولی شئ چې اصلي دی او که نقلي. که چېرته هغه موبایل تاسو په دې طریقه معلوم کړئ نو بالکل ستاسو موبایل به اصلي وي، په راتلونکي به د هر ډول مشکل څخه په امن کوئ او بالکل ستاسو موبایل به روغ وي. ملګرو د هغه نه اول یو تاسو ته کوډ درښیم، د ایمي نمبر معلومول دي. ملګرو ایمي نمبر په درې ځایونو کې معلومیږي، یو دلته په فون کې او بل د په سیټینګ کې او ملګرو بل د بیټرۍ لاندې دلته، او ځینې موبایلونه چې بیټرۍ ونه لري او دلته پرې ورباندې لیکلي سریال نمبر ایمي نمبر. تر ټولو مهم ملګرو د سریال نمبر دی. لومړی تاسو هغه درښیم ایمي نمبر به دلته تاسو معلوموئ. ملګرو اول ملګرو دلته تاسو ډایل کړئ سټار هش 0 او هش اتوماتیک ملګرو تاسو ته دا راځي. ملګرو که تاسو موبایل یو سیم وي تاسو ته یو ایمي نمبر راځي، او که دوه سیم وي دوه ایمي نمبر راځي. ملګرو که تاسو به د ایمي نمبر وروستي څو حروف په یاد کړئ، 2 یا 3 حروف مثلا 4 یا 5 حروف مثلا 93 او 14 او 93 یا 19. او ملګرو تر ټولو مهم بیا دغه د سریال نمبر دی، تاسو ته اس ان ښکاري د سریال نمبر، یو څو وروستي حروف په یاد کړئ که ټول نشئ یادوئ، او یا هم چېرته یې ولیکئ او بیا هم وګورئ له نورو ځایونو سره. ملګرو کله چې تاسو دا په یاد کړئ آر کیو ال زیډ دا وروستي توري مونږ په یاد کړئ. ملګرو اوس به تاسو راشئ دې څخه موبایل خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ ته چې راغلی ملګرو لاندې به راشئ، دلته به اباوټ یور فون اباوټ فون باندې چې کله کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو ته ټول درښایي. ګورئ ملګرو هغه مونږ ته ښایي ماډل سریال نمبر دلته ښکاري. ملګرو تاسو وینئ آر کیو ال زیډ مثلا که دلته برابر شو بالکل موبایل اصلي دی. او ملګرو ایمي نمبر 93 14 93 11 دا هم برابر شو. او ملګرو په ځینې موبایلونو کې به دلته لیکلي وي سټیټ، په سټیټ کې هم ځینې موبایلونو کې لیکلي وي دلته ملګرو ته ایمي نمبر ښکاري، او ملګرو تاسو دواړه ځایونو کې ایمي نمبر ښکاري. او دلته ملګرو بیا سریال نمبر لیکل شوی آر کیو ال زیډ. ملګرو دا یوه طریقه. او بل ملګرو په د دوو ځایونو کې معلوم شو. اوس به تاسو ملګرو راشئ د خپل موبایل به بند کړئ، بیټرۍ به ترې وکاږئ. او ملګرو بل دی تاسو په یاد وي هر کله ځینې موبایلونه بیټرۍ نه لري، بند بیټرۍ لري، هغه په دې ځای کې ټول ورته لیکلي، په دې ځای کې ورته ټول ایمي نمبر سریال نمبر هر څه لیکلي وي، د هیواد انفارمیشن ټول دلته لیکلي وي په کوچنیو تورو سره. ملګرو دلته به تاسو د خپل موبایل څخه بیټرۍ وکاږئ، بیټرۍ به ترې وباسئ. ملګرو دلته تاسو ته اوس ښکاري هغه ټول ایمي نمبر. دلته ملګرو دواړه ډوله ایمي نمبر دي په دې ځای کې. او ملګرو دلته بیا سریال نمبر دی کیو آر کیو ال زیډ. دلته ملګرو تاسو وینئ درې واره ایمي نمبر هم په فون کې هم په سیټینګ کې او هم د بیټرۍ لاندې ټول سره برابر شول. ملګرو چې کله دا درې واره ایمي نمبر سره برابر شول نو تاسو پوه شئ چې زموږ موبایل بالکل ایمي نمبر سریال نمبر چې یو شان شول، نو دا ملګرو ستاسو موبایل بالکل اصلي دی، او بلکې ملګرو دا باډي چینج نه دی. که چېرته دغه باډي بدله شي، سیسټم یې بدل شي، نو د ایمي نمبر ورسره سمون نه خوري او د دې څخه بدلېږي. او ملګرو دوهمه طریقه هم تاسو ته زه درښایم. دوهم ملګرو تاسو د خپل موبایل سکرین درښایم چې آیا ستاسو د موبایل سکرین اصلي دی او که نقلي. نو کله چې موږ تاسو وغواړو چې خپل موبایل سکرین معلوم کړو چې آیا زموږ موبایل سکرین اصلي دی او که نقلي، دې لپاره ملګرو تاسو بیا هم راشئ فون ته. کله چې ملګرو تاسو فون ته راغلی دلته ملګرو تاسو ډایل کړئ، ملګرو دلته تاسو ډایل کړئ سټار هش 0 هش اتوماتیک به ملګرو تاسو ته دغه دا ډول انټرفیس دا ډول صفحه راشي. ملګرو د ټول اول به تاسو راشئ په خپل سکرین به وګورئ چې آیا کوم داغ څه خو به نه لري. ملګرو دلته د اپشن چې کله تاسو کلیک کړئ ملګرو تاسو د موبایل سکرین سپین راځي، یعنې تاسو ته ښایي چې زموږ موبایل کې کوم ډول غلطي شته. نو دې ډول تاسو ګورئ ملګرو که ستاسو موبایل هر ډول داغ کومه نقطه ولري، منفي نقطه، ټول درته درښایي چې دغه ډول نقطه شته. خو اوس ملګرو زموږ موبایل بالکل صفا دی، هېڅ نه لري. ملګرو څخه به تاسو لږ باک شئ، او ملګرو بل به تاسو راشئ د پورته ریډ ښکاري رنګونه به ګورئ. ملګرو تاسو چې کله د رنګ راواړئ ملګرو تاسو به دې رنګ باندې داسې ګوته کش کړئ دې خوا ته، ملګرو رنګ بدل شو بیخي څخه ووته. نو که چېرته ملګرو په دې څخه په یوازې په دې ډول سره نو موبایل ترې ووته، د رنګ بدل نه شو. ملګرو که چېرته تاسو موبایل د سکرین چې کوم دی هغه نقلي وي،
یا مثلا اصلي سکرین نه وي. کله چې تاسو دې باندې داسې ګوته کش کړئ نو ملګرو د دې سکرین رنګ بدلیږي. دلته د سور رنګ وي یا به خړ رنګ ته بدل شي یا به تور بلاک رنګ ته بدل شي. نو ملګرو تاسو پوه شئ چې دا موبایل سکرین اصلي نه دی. او که ملګرو په دې ډول سره بدل شو نو تاسو پوه شئ چې د موبایل سکرین اصلي ده. بل په دې ځای به کلیک کړئ، دا به هم وګورئ ملګرو. تاسو وینئ چې ټول سم ډول راځي. موبایل دا معنا چې دغه موبایل سکرین اصلي دی. تاسو وینئ ملګرو بیا هم دلته کتلی شئ. او ملګرو تاسو به بل ځای ته راشئ د ډومینګ ته. ډومینګ کې ملګرو تاسو په دلته 3 وړه رنګونه راځي. تاسو به خپل دواړه ګوتې داسې راواخلئ د خپل لاس، داسې به ملګرو په دواړو ځایونو کش کړئ. که چېرته د موبایل سکرین رنګ تت شو نو موبایل سکرین اصلي دی. او که تت نه شو همداسې روڼ پاتې شو په دې ډول ملګرو تاسو وینئ سکرین تت شو نو په دې ډول سره موږ ته دا معلومیږي چې د موبایل سکرین چې دی هغه اصلي دی. ملګرو تاسو ته زه بیا هم درښایم ګورئ ملګرو کله چې تاسو ملګرو په دې دواړه ګوتې داسې راکش کړئ نو که چېرته سکرین رڼا تته شوه یعنې که کمه شوه نو تاسو پوه شئ چې موبایل سکرین اصلي دی. او که تته نه شوه نو ملګرو د موبایل سکرین اصلي نه دی او نقلي دی. ګورئ ملګرو تاسو وینئ رڼا تتېږي. او بل ملګرو تاسو په دې موبایل ټچ ګورئ ملګرو ټچ مو چې کله وکړه په دې ډول به دا ټولې خانې ډکې کړئ. ګورئ ملګرو دا به ټول داسې ډکه او یو ځای به پرېږدئ ملګرو، یو ځای به یوازې پرېږدئ لکه موږ چې دلته پرېښوده. ملګرو اوس به تاسو د موبایل هر یو بټن وګورئ. ملګرو اوس زه چې هر یو بټن وایم ګورئ ملګرو کار نه کوي، که بندوم یې بندېږي هم نه. ملګرو تاسو وینئ موبایل نه بندېږي. په دې ډول کې تاسو ته 2 لارې شته ملګرو. که چېرته د دې موبایل څخه په دې بټن باندې یا په دې بټن یا په دې بټن په دې بټنو کې د موبایل څخه د سکرین څخه ستاسو موبایل ووته نو تاسو پوه شئ چې زموږ موبایل سکرین اصلي نه دی. او که داسې پاتې شو موږ چې هر بټن وهو ملګرو موبایل سکرین ځای په ځای جامپ دی. ګورئ ملګرو ځای په ځای جامپ دی کار نه کوي. او بیا هم ملګرو تاسو پوه شئ چې د موبایل سکرین اصلي دی او نقلي نه دی. او ملګرو اوس چې تاسو ترې وباسئ دغه اواز بټن چې دی د پورته نه بټن په دې به تاسو کلیک کړئ ملګرو. که چېرته د موبایل سکرین ترې ووته نو موبایل سکرین اصلي دی په دې پورتنی بټن باندې. او که په دې سره ونه وته نو موبایل نقلي دی. زه چې کلیک کړم ملګرو ګورئ هغه ځای پاتې شو ځای څخه ووته نو په دې معنا چې دا موبایل سکرین اصلي دی. او بل ملګرو بیا هم تاسو بیا هم د ډکئ دا ځل به ټول ډکئ. چې کله تاسو ملګرو ټول ډکئ نو موبایل څخه د سکرین څخه چې کله تاسو ټول ډکئ یو د ځای په ځای دا ځای پرېږدي او خپله ترې ووځي. ملګرو تاسو ته درښایم ګورئ ځل خپله ووته موبایل سکرین اصلي دی. او بل ملګرو تاسو سینسر چې ګورئ سینسر ته ډېر مهم دی ملګرو. دلته تاسو ته آیا چې زموږ موبایل سینسر کوم دغه ځایونه کمرې دا شیان بدل شوي نه وي نو ملګرو دې لپاره به تاسو یوازې د خپل لاس ګوتې داسې راواخلئ. ګورئ ملګرو سکرین شین شو. او بل چې که دلته دا شین نه شي په ځای به خړ پاتې شي دا ډول نو بیا هم د موبایل سکرین نقلي دی. ملګرو دا 2مه طریقه وه. او اوس ملګرو تاسو بل چې تاسو ته یو کوډ درښایم هغه ملګرو تاسو لپاره د موبایل دی چې آیا زموږ موبایل اواز به تاسو ګورئ ملګرو چې زموږ موبایل اواز څه ډول دی. خپل د موبایل او د کال د ټلیفون کول اواز یې سم دی او که سم دی. دې لپاره ملګرو تاسو سټار هش ډایل کړئ 0278 او سټار. ملګرو تاسو ته به دا راشي په دې پورته ځای کې تاسو ته د خپل موبایل د اواز ښکار راکوي د غوږ اواز د دې لوډ سپیکر اواز. ملګرو په دې لاندې ځای کې تاسو ته د خپل موبایل د لاندې د لوډ سپیکر اواز ښایي دغه اواز دی دلته چې کوم سپیکر ځینې موبایلونه لري هغه تاسو درښایي. او دا ملګرو دا وز موږ د څو کوډونو طریقه چې موږ تاسو ته در وښودل. ملګرو دا ستاسو لپاره ډېر مهم دی. او بل ملګرو مهم کوډ چې موږ رانه پاتې شو عمومي کوډ د تاسو موبایل د معلومولو لپاره چې تاسو موبایل اصلي دی او که نقلي دا به ډېر کوم سټار هش 0808 او هش. ملګرو اتوماتیک ستاسو موبایل ته منیو ته واوښت نو ستاسو موبایل بالکل اصلي دی او نقلي نه دی. او که نه وخته ملګرو نو ستاسو موبایل بالکل کافي دی د څخه ډډه وکړئ او ما یې اخلئ. نو ملګرو دا اوس څو ډوله کوډونه چې موږ تاسو ته در وړاندې کړل نو موبایل موږ درته وښوده چې اصلي دی او که نقلي. نو ملګرو هیله ده چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي ویډیو ضرور سره لایک او شیر کړئ. زموږ چینل سبسکرايب کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.